د کورنیو چارو وزارت د جرمونو په وړاندې کشف او مبارزې لوی ریاست اړوند تخنیکي او اپراتیفي انتک ریاست منصوبینو په یو اپراتیفي او کشفي عملیاتو کې یو تن چې خلکو ته یې ځان د بېلابېلو نظامي ارګانونو له ادرسه د کاري زاهد په نامه معرفي کاوه په کابل ښار کې د وسلوالو غلو ترڅنګ د عام هیوادوالي په مرګ واخل او باج ترې غوښته چې د کابل ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې نیولی دی او تومانچه راسره وه د تومانچې په زور باندې له خلکو نه مې موبایلونه اخیستل تهدید کول مې چې یو موټر او بل یو موبایل او د 12مې امنیتي حوزې شاوخوا د وزارت داخلې د منصوبینو لخوا نه د انټک ریاست د منصوبینو لخوا نه ونیول شول. امنیتي منصوبینو له یاد کس سره چې اصلي نوم یې محمد ظاهر او د حسین شاه زوی د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی 2 جعلي نظامي هویت کارتونه، یو میل تومانچه او غلا شوی موټر هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پیښې او ورته کسانو د لیدو پر مهال هیوادوالو غوښتنه کوي چې د پولیسو 109 او د کابل ښار د پولیسو له 100 شمېرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د تخنیکي او اپراتیفي انټک ریاست منصوبینو په یو لړ کشفي عملیاتو کې یو شخص په نوم دی محمد ظاهر د حسین شاه زوی چې په قاري زاهد باندې مشهوره و او ځان به د نظامي ارګانونو څخه معرفي کوو او یا شخص سره به 2 جعلي کارتونه، یو میل توپانچه ورسره وه او د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د القابو انتحال، مسلحانه غلاوې او کابل ښاریانو ته د تهدید په قضیه کې ښکیلو. سیاد شخص په 1445 کال د 11مې میاشتې په 20مه نیټه د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یاد ریاست منصوبینو لخوا ونیول سو او یاد شخص په مکمل ډول په خپل جرم باندې اعتراف لري او زر تر زره به یې دوسیه قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي سي.